دلته دم او قدم دواړه په حساب دي. دلته دم او قدم دواړه په حساب دي. پل غلط په لاره مږده بې حسابه. او څوک له خاورو شي یو ګل پیدا کولی، څوک له خاورو شي یو ګل پیدا کولی، ده له خاورو پیدا کړی ګلستان دی. دوستانو بیا هم تاسو ښه راغلاست وایم. خپرونه مې د رحمان بابا په 2 بیتونو پیل کړه. نن زموږ سره د خپرونې په دې برخه کې دوستانو یو شاعر میلمه دی. شعر، شاعري، ادبیات، لیکوالي دا د ټولنې د هغې لوړو هنرونو څخه دي. شاعر هر څوک نشي کېدلی. د شعر ویل او د شعر لیکل او د شعر منظمې خبرې راټولول په شعري فورم کې جوړول دا ډېره ستونزمنه خبره ده. او کسان ته شاید عادي معلومه شي چا په دې برخه کې کار نه وي کړی، خو که ته غواړې چې شعر ولیکې، شاعري وکړې، دا لوړ فکر او هنر ته اړتیا لري. خپله شعر یو هنر دی او خپله شعر او شاعري چې ده د ټولنې د که داسې وویلی شو چې د ټولنې سترګې دي یا د ټولنې د محروم قشر یا د محرومې څانګې هغه اواز تر نورو خلکو ورسول دي. نن زموږ سره دوستانو په خپرونه کې میلمه ښاغلی خدای نظر علمیار میلمه دی چې دی شاعر او لیکوال دی او ډېره مننه کوو چې زموږ سره په سټوډیو کې دی او د ده سره د دوی په شعرونو د دوی په شاعرۍ همدارنګه د دې تر څنګ دوستانو چې علمیار صاحب شاعر او لیکوال دی، ښایسته ترنم هم کوي، ترنم به هم ترې اورو. ښه راغلاست ورته وایو، ستړي مه شئ ورته وایو. ډېره مننه چې زموږ بلنه منې. علمیار صاحب ستړی مه شي، په خیر ستړي مه سئ. سلامونه تاسو ته او د ملي تلویزیون درنو لیدونکو ته په دې هیله چې ښه سهار به راپیل. ډېره مننه کوم، ژوندی اوسئ. علمیار صاحب ما دا پوښتنه همیشه هم کړې ده، شاید تکراري هم اوسېږي ځینې دوستان نه، خو بیا هم لیدونکو ته به نوې ښکارېږي دا چې شعر و شاعري ته ولې مخه کړه؟ څومره وخت کېږي چې تاسو شعر لیکئ او د شعر و شاعرۍ سره مینه ولې پیدا شوه؟ نو طبعا یو انسان چې د یو کار په لټه کې وي یا په هغه ټولنه کې اوسېږي طبعا دغه څخه متاثره کېږي. زما د شعر لیکل هم همداسې وله، مشاعرو ته تلمه، د شاعرانو سره کښېنستلمه، نو بس همدا دلیل سولو چې زما شاعري هم ورسره پیل. ښه تاسو مشاعرو یادونه وکړه، د شاعرانو سره ناسته ولاړه وکړله. تاسو د کومو بهیرونو غړي یاست یا کومو داسې مشهورو بهیرونو یا مشاعرو کې هم ګډون کړی؟ نو مشاعرو کې خو مو ځینو ولایتي مشاعرو کې ګډون کړی ده، خو داسې زابل کې ځینې بهیرونه وله خو ډېر وخت بې دوام نه کوی، خو بیا هم تر ډېره پورې کوشش دا کیدی سي نوي شاعران ورسره وروزل سي، یو څوک راپورته سي د شعر په برخه کې کار ورسره وسي. نو له کوم وخته چې موږ د شاعرۍ پیل کوی هغه وخت کې هم شیخ متي ټولنه وله په زابل ولایت کې او ترنک ټولنه هم یو وله. بیا په دې وروستیو کې بهیرونه هم جوړ سوله، 2 بهیرونه جوړ سوله چې په هغو کې موږ ګډونوال ولو ورسره. نو کوشش مو هم دا ولو چې څنګه خپله شاعري پخه کړو او څنګه یې له شاعرانو سره شریک. ډېره مننه کوم. همیشه چې یو شاعر چې غواړي شعر ولیکي په هغه لومړیو کې د ځینې شاعرانو څخه متاثرې کېږي او ځینې شاعرانو شعرونه حتما لولي. په لومړیو کې د چا شعرونه مو خوښېدل، د چا شعرونه مو ډېر لوستل او ویل مو؟ په ټولیز توګه که وویل سي عموم کې د هغې شاعرۍ څخه سړی متاثره کېږي چې هغه ښه شاعري. واقعیت. نو موږ هم د خپلې شاعرۍ د ښه والي لپاره تر څو پخه سي او ښه شاعري یې جوړه کړو نو تر ډېره پورې مو ښه شعر مطالعه کوی. دا سړی نه و معلوم چې څوک ده او که څه هم نوې شاعري یې شروع کړې خو چې ښه شعر ولیکي دغه څخه موږ ډېر څه زده کولی. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې تاسو یادونه ورته وکړه، ډېر ځوانان شته دي چې هغه د شعر یې هم دومره امر نه کړي او سنن هم دومره لوی نه وي، مګر همداسې یو شاعري به کوي چې حیران به ورته پاتې شي. او زموږ ځینې مشهور شاعران که د هغې څخه شعر پر تله کړي یا کره کتنه کړو شاید د شعر د هغې څخه جګ وي. خو په هر صورت راځو دې ته ښاغلی علمیار صاحب چې شعر او شاعري او شعر څخه په شعر بهیر کې تګ ستونزمن هم دی او په اصطلاح که ووایم مینه او شوق هم دی، یو ښه والی د ښه والي حس هم سړي ته ورکوي. تاسو چې په دې بهیر کې روان یې څومره ځان مثبت ګڼئ او څومره په دغې کاروان کې چې روان یې ځان بریالی بولئ؟ نو تر ډېره پورې کمال صاحب شاعري چې ده د یو دلچسپه کار ده. هر څونه چې سړی ډېر کیږي هغونه سړی ځان راحته کې احساسوي او ډېر ښه خوند کوي، ځکه کوم وخت چې سړی شعر ولیکي
دا بیخي غټه لاسته راوړنه ده د لپاره او یو ډېر غټ کار ده شاعر ته کېږي چې یو شعر ولیکي یو نوښت وکړي یو غټه لاسته راوړنه د لپاره د کم وخت شعر ولیکي. بله زموږ یو مدیر و خدای دې وبخښي ده به شعر ولیکه ده ویل چې تر هغې پورې زه چا سره خبرې نه کړم څه دا شعر ورته ونه وایم په الهام کې په زړه کې به یې داسې غوټه وه. په هر صورت ستاسو یو شعر اورېدې خپرونې په دې برخه کې څه وخت مخکې مې لیکلی ده غزل ده له ګناه نه اجتناب ښه سړیتوب ده له ګناه نه اجتناب ښه سړیتوب ده نیک کارونه کړه جناب ښه سړیتوب ده د نبي د وارثانو احترام کړه د نبي د وارثانو احترام کړه د دغو خلکو آداب ښه سړیتوب ده او خورکۍ ویې کوه تاج د ستا لپاره خورکۍ ویې کوه تاج د ستا لپاره ستا لپاره نو حجاب ښه سړیتوب ده او هیڅ نامرده سړی مه پرېږده په څنګ کې هیڅ نامرده سړی مه پرېږده په څنګ کې نامردانو ته جواب ښه سړیتوب ده او اوس یې وکوه دا اوس دې هم موقع ده اوس یې وکوه دا اوس دې هم موقع ده ټول کارونه د ثواب ښه سړیتوب ده او علمیار انتخاب په دې خاطر کړ علمیار انتخاب په دې خاطر کړ دلته هر ځای انتخاب ښه سړیتوب ده. ډېر عالي ډېر په زړه پورې ډېر عالي. استادانو به موږ ته ویل په زه ډېری وخت افغان ادبي بهیر تلم دوی به ویل چې که ته چېرې غواړې شعر ولیکې په شعر کې باید د تا نوښت واوسي نوښت دا مطلب کېدلی شي چې ځینې کلمې وي ځینې البته شیان وي چې هغه نور شاعرانو یاد کړي وي خو ته یې په نوي بڼه رعایت کړه ستاسو په شعر کې هم نوې خبرې وي څه کول پکار دي ښاغلی علمیار صاحب چې ستا شعر ښه واوسي ستا شعر کې جذابیت راشي او ستا په شعر کې نوښت راشي کوم کارونه باید وکړو؟ نو کمال صاحب ښه خبره دا ده چې مطالعه د شعر ډېره وکړي ما مخکې درته وویله ما ښه شعر باید مطالعه کړي د دې څخه بیا دا ورته معلومیږي چې زه څنګه یو ښه کلمات پیدا کړمه چې هغه په خپل شعر کې راوړمه څنګه یو ښه پیغام لوستونکو ته ورکړمه تر څو زما د هغه ښه پیغامه څخه څوک متاثره شي اوس شعر خو همدې لپاره لیکل کېږي همدې لپاره لیکل کېږي چې یو څوک یو چا ته ښه پیغام ورکړي یو څوک د غلطې لارې رامنع کړي یو چا ته یو تشویقي یو څه ووایي چې هغه کار ته دوام ورکړي نو دې لپاره لیکل کېږي چې یو څوک ښې لارې ته راوبولي او د هغه تر څنګ داسې الفاظ باید وکاروي چې د هغو الفاظو په کارولو سره یو سړی ډېر ژر درک کولی شي نوښت کې پکښې کې وي نوي کلمات کې پکښې کې وي ځینې دودیز الفاظ کې پکښې کې چې دا خپله یو سړی ډېر دې ته تشویقوي تر څو ستا شعر وګوري او ستا شعر ته ډېره پاملرنه بلکل تاسو چې ته یادونه وکړه تاسو شعرونه باید مطالعه چې په شعر او شاعرۍ کې ریاضت د شعرونو مطالعه او دا څومره اړینه مهمه بولئ خصوصا هغه نوي ځوانان چې اوس شعر او شاعرۍ ته یې مخه کړې نو تر ډېره پورې ځکه که دی مطالعه ونه کړي دی په دې نه پوهېږي دی د شعر په روانوالي دونه نه پوهېږي دی کوشش کوي ځینې صنعتونه کې کار کوي صنعت د شعر په لحاظ باندې ډېر ښه دی سړی په خپل شعر کې صنعتونه کار کوي خو تر ډېره پورې به بیا هغه څوک په پوهېږي چې هغه تر ډېره پورې د شعر او ادب سره پاتې سوی وي ادبیات یې لوستي بیا به هغه صنعتونه درک کولی شي هغه تشبیهګانې او کنایې او استعارې به درک کولی شي خو که چا د شعر مطالعه نه درلودله هغه بیا تر ډېره پورې فهم نه شي ځینې اخیستی نو کوشش زموږ هدف هم باید دا وي چې زموږ په شاعري باندې تر ډېره پورې عام خلک هم وپوهېږي زه هم دې ته راتللم تاسو وګورئ د رحمان بابا ځینې شعرونه دي کر د ګلو که چې سیمه د ګلزار شي اغزي مه کره په پښو کې به دې خار شي یا وایي چې په کوی مه کنه د بل سړي پلار کې د همدې کوی په غاړه به دې لاړ شي یعنې دا ډېر روان دی ډېر ساده شعر دی مګر څو کلونه تر اوسه پورې راپاتې دی هر چا په ذهن کې دی د تاسو د خبرې سره چې مثال شعر باید هر څوک پوه شي څومره مهمه ده چې شعر که د امیر مومند یا د کاظم خان شاید دا غوندې مغلق ونه لیکي ساده یې ولیکي هغه په ټولنه کې ډېر عام کېدلی شي ډېر رواج کېدلی شي که نه مغلق واوسېږي ستاسو په څه ډول شعر باید ولیکو؟ نو
لکه څنګه چې نو ځینې شاعرانو هغه مغلق شعر لیکلی هغه خو پر خپل ځای باندې ډېر ښه دي ځکه که چیرې هغه شعرونه نه وله موږ به د صنعتو درک نه سوی کولی. ادبي فنون بیا یو بسته یو مضمون دی ادبي فنون کې و جلا یو مضمون دی د همدې لپاره جوړ شوی دی چې پر همدې شعرو باندې بحث وشي. نو تر ډېره پورې زما دغه د شعرو جوړښت دا ده او ځینو ملګرو ته چې زما وینا یې هغه دا ده چې موږ وایي ساده شاعري وکړو. ساده شاعري هغه شاعري ده چې تر ډېره وخته پاتې کېږي، یو څوک وسعت درک ځینې کولی شي. او زموږ هدف هم همدا ده چې د ټولنې لپاره یو څه ولیکو. نو ټولنه کې چې ساده شی او ښه الفاظ په سادګي کې ښه الفاظ وکاروو، په سادګي کې نوښت وکړو تر څو شعر دې ډېر خوندور. ډېره مننه کوم. یو ځای کې مې لوستي وو شعر ویل یو هنر دی. خپله چې څوک شعر و شاعري کوي دا یو هنر دی او دا ډېر لوی هنر دی. خو د کلمه د شعر، ترنم کول د شعر دا یو بل هنر دی چې د هغو چا سره دی. زموږ زیاتره شاعران به تاسو لیدلي وي علمیار صاحب چې ښه شعر و شاعري کوي فوق العاده شعر، مګر هم د کلمه هغسې خوندوره نشي کولی لکه یو بل څوک چې کوي هغه سړی شاعر نه وي یا ترنم هر څوک نشي کولی. نو دا یو بل هنر دی. نو له نیکه مرغه تاسو سره د دواړه هنرونه دي، ان شعر لیکي او ان ترنم کولی شي. نو یو ترنم واورو د خپرونې په دې برخه کې ستاسو ده. ښه. نو دا شعر هم تقریبا وختي جوړ شوی ده او ترنم مې نو هم داسې عام طرز ده. مهرباني مهرباني. تجلا وکړي او ژر رڼا خپره کړي، پر محراب او پر منبر رڼا خپره کړي. تجلا وکړي او ژر رڼا خپره کړي، پر محراب او پر منبر رڼا خپره کړي، پر محراب او پر منبر رڼا خپره کړي. په دې تورو تاریکو او ماښامو کې، په دې تورو تاریکو او ماښامو کې، یو څوک راشي زړور رڼا خپره کړي، پر محراب او پر منبر رڼا خپره کړي. یو څوک راشي زړور رڼا خپره کړي، پر محراب او پر منبر رڼا خپره کړي. مړاوي شوی دی په تکو تورو شپو کې، مړاوي شوی دی په تکو تورو شپو کې، پر چنار او پر نختر رڼا خپره کړي، پر محراب او پر منبر رڼا خپره کړي. تجلا وکړي او ژر رڼا خپره کړي، پر محراب او پر منبر رڼا خپره کړي. دلته ټول اتلان اتلان اوسي، دلته ټول اتلان اتلان اوسي، دلته هر یو بهادر رڼا خپره کړي، پر محراب او پر منبر رڼا خپره کړي. تجلا وکړي او ژر رڼا خپره کړي، پر محراب او پر منبر رڼا خپره کړي. په نامه یې لا هم فخر کوو ویاړو، په نامه یې لا هم فخر کوو ویاړو، د هره یوه خبر رڼا خپره کړي، پر محراب او پر منبر رڼا خپره کړي. علم یار به ورته دوه لاسه سلام کړي، علم یار به ورته دوه لاسه سلام کړي، چې شعرونه د شاعر رڼا خپره کړي، پر محراب او پر منبر رڼا خپره کړي.
تجلا وکړي او ژر رڼا خپره کړي پر محراب او پر منبر رڼا خپره کړي پر محراب او پر منبر رڼا خپره کړي. ماشاءالله ماشاءالله ډېر عالي ډېر په زړه پورې علمیار صاحب. علمیار صاحب کله به چې موږ د ځینو استادانو نه غوښتل چې موږ شعر شاعري کتابونه چاپ کړو دوی ویل چې نه تاسو یو څه صبر وکړئ. کومه شعري ټولګه هم چاپ کړې ده که نه که تاسو هم تر اوسه ورته چمتو نه یې؟ نو کمال صاحب تقریبا د 2 شعري ټولګو مواد مې چمتو دي او پوره دي او صحیح ورته انتخاب شوي دي. خو دا تر ډېره پورې د شاعر حرص دا یي چې باید نوره مې هم شاعري پخه شي نور هم کار ورته وکړم ځکه که سړی یو کال یا 2 کالو مخکې شاعري وګوري او اوسنۍ شاعري وګوري لا هم یو فرق احساسولی شي. نو طبعا که چیرې بیا هغه چاپ سي او بیا وروسته سړی ورته وګوري تر ډېره پورې ډېر ما چې تر ډېره پورې ځینې شاعران اورېدلي دي یا مې د هغو خبرې اورېدلي دي تر ډېره وایي موږ پر هغه تېرو شعري ټولګو پښیمانه یو. خو یو علت زما د نه چاپېدو دا هم ولو چې اقتصادي مشکلات ولو او دې لپاره زمینه نه وه برابره چې د شعري ټولګو آماده یې چا در سره واده کړې له خیره؟ زه خو وایم چې شعرونه به نور پاخه وي. څنګه د چاپولو کوم تکل لرئ او که نه؟ نو د چاپولو لپاره خو تکل لرو قصد لرو خو دا داسې تر اوسه چا واده نه ده کړې انشاءالله امید شته چې څوک د اطلاعات او کلتور وزارت په اډانه کې د بیهقي کتاب پلورنځي خپله هغه ریاست چې دی هلته لوی هغه لیدو ځینو مخلصو دوستانو هغه کسان چې وړ وي د هغې شعري ټولګې چاپېږي. زه هیله مند یم چې د اطلاعات او کلتور وزارت مسؤلین په دې برخه کې ستاسو سره مرسته وکړي. په هر صورت د شعر او شاعرۍ اوسنی کاروان چې په پښتو کې روان دی یا د پښتو ژبې شعر او شاعري څنګه ارزوئ؟ د پخوا څخه تر اوسه پورې څومره کار ورته شوی دی؟ ډېری وخت به استادانو ویل چې په پښتو کې شعر ته کافي کار شوی دی د کمیت او کیفیت له نظره ښه دی خو په نثر کې باید ورته ډېر کار وشي. ځینې وایي نه شعر او شاعري باید د نثر سره ونه تړل شي شعر شاعري پرېږدي چې په همد خپله حالت ته په ښه په درز کې روانه وي او نثر به هم پراختیا کوي. تاسو په کوم نظر یې؟ نو تر ډېره پورې ښه کار ده ځکه که پخواني شاعران وګورو پخوانی ادبپال وګورو هغو په خپل ځای کې ډېر ښه کار ورته کړی. تر اوسه پورې موږ ته هغه څه پاته دی نمونې د شعرو د دوی شعرونه د دوی کار راته پاته ده چې دوی په خپل وخت کې ښه کار کړی ده. خو اوسني شاعران هم ماشاءالله تر اوسه پورې ډېر ښه روان دي خصوصا د پښتو ژبې شاعران په داسې یو چوکاټ کې روان دي چې ډېر ښه کار ورته کېږي. زموږ وروستی افغانستان کې داسې شاعران دي ځوان شاعران دي چې تر ډېره پورې د شعرو څخه دونه متاثره شي چې دغه بیخي ډېر وخت کار کړی ده په شعر. نو ما درته وویله چې اصل دا نه ده چې چا اوس شاعري شروع کړي هغه دې خراب شعر لیکي. که موږ خو دا یو ترتیب جوړ یي چې که چا نوی کار شروع کړي هغه باید خراب شروع کړي نه یعنې نوی کار یې د تر ډېره ګیله نه ځینې کېږي. خو زموږ شاعران دا نوي شاعران چې سړی مطالعه کړي داسې یو پخه شاعري سړی ځینې متاثره شي نو تر ډېره پورې ډېر ښه روان ده. او بله خبره تا وکوله چې د لیکوالۍ او د شاعرۍ برخې نو دواړه د ادب اصل دي نو دواړو ته باید کار وشي. خو څوک چې شاعر په خپله برخه کې به کار ورته کوي او که لیکوال ولو هغه به په خپله برخه کې کار ورته کوي او که دواړو ته باید کار وکړي ځکه دواړه اصل دي د ادب او تر ډېره پورې د دواړو څخه سړی متاثره کېږي او کار باید دواړو ته وشي. له پخوا څخه چې پاتې که موږ وګورو پښتو ادبیاتو کې د امیر کروړ څخه زه یم زمری په دې نړۍ له ما اتل نشي یعنې دا خبره که چېرې پر نثر شوې وای شاید ورکه شوې وای خو شعر دی چې د هغې ننه پورې د موږ په سینو کې هم دغه رانتقال شوی ده په سوونه کاله وتلي دي. ستاسو په اند اوسنی که دغه شعر او شاعري کېږي څومره باید ورته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د حکومت ورته پام وکړي شاعران تر شاعران ټولګې باید چاپ شي په دې تر څنګ شاعران تقلا یو شاعر هیڅ وخت د دې توان نه لري. ما همیشه شعر شاعران سره مرکې کړي دي دوی یوازینی علت ماته دا ویلی دی چې ټولګه د ولنه چاپ شي اقتصادي وضعیت مې ښه نه دی. تاسو دلته د اطلاعات او کلتور وزارت څخه څومره هیله ده چې اقلا هغه شاعران چې دوی شعرونه واقعیت د ټولنې د اورېدونکو د ټولنې د اوسېدونکو دپاره د اورېدو وړ وي دوی باید مطالعه کړي دوی باید ولولي اقلا باید ټولګې چاپ شي څومره مرسته اړینه چې باید ورسره وشي؟ تر ډېره پورې دا خو د اطلاعات کلتور مسؤلیت ده چې د شاعر او ادیب او د لیکوال ټول
کارونه وڅارل شي او کار ورته وشي او هغه دقیق مطالعه شي که چیرې د چاپ یو څه ورسره وه باید ورچاپ شي. تاسو خبره سي اقتصادي مشکلات څه تر ډېره د ډېرو شاعرانو شعرونه پاتې ټولګې پاتې زموږ خواته یو ګپه ده خلک یې کوي وایي که مخکې مسکین سي سړی شاعري کوي او که د شاعر وایي په نس موړ که یعنې روپۍ دې ورپیدا کړي وظیفه دې ورپیدا کړه بیا هغه رقم شاعري نشي کولی نو که مخکې شاعر به ټول وخت مسکین نو بیا چیرې سړی ټولګه لیکلی شي. او بله موضوع دا ده چې د لیکوالۍ او د نثر په پرتله باندې شعر ډېر اثر لري. د شعر یوه کلمه بیا دا اوس د غزل فورمونه دي چې په هر بیت کې موږ جلا پیغام ورکولی شو. ډېر یو دلچسپه فورم ده که څه هم ځینې خلک وایي سخت ده خو چې اشکار کې کړی هغو ته نه وي سخت. نو تر ډېره پورې د نثر په پرتله شاعري هغه څه ده چې ډېر ژر د انسان په دماغ کې ځای نیسي او ډېر ژر اثر ورباندې او پیغام ډېر ښه انتقالېږي نسبت نثر ډېر ښه انتقالېږي که څه هم لنډ وي خو ډېر ژر سړی ځینې متاثر واقعیت هم دی. د خپرونې دې برخه کې یو بل شعر ستاسو اورو علمیار صاحب. ډېره زیاته مننه کمال صاحب. یو نوی شعر ده خزان دې کډه وکړي خزان دې کډه وکړي خزان دې کډه وکړي بهار دې دلته راسي واه ډېر عالي رقیب دې ورک له چمسي او یار دې دلته راسي دا د بازانو وطن دلته غلیم نسکور سو دا د بازانو وطن دلته غلیم نسکور سو دلته به ټوله خپل یو په ډار دې دلته راسي او ماښام ته نه یو خوشحال ماښام کې توره شپه وي ماښام ته نه یو خوشحال ماښام کې توره شپه وي نوره د شپه ختمه سي سهار دې دلته راسي او امن او سوله غواړو جنګونه نه خوښوو امن او سوله غواړو جنګونه نه خوښوو افغانان ټوله یو دي بار بار دې دلته راسي ډېر عالي ډېر په زړه پورې او ګلاب موسم دی ګلاب سړی دی ګلاب موسم دی ګلاب سړی دی دا بڼ آباد که غواړي مالیار دې دلته راسي او هم یې لمیار راغلی هم به یاران ټول راسي هم یې لمیار راغلی هم به یاران ټول راسي عجیبه ښه موقع ده قرار دې دلته راسي او خزان دې کډه وکړي بهار دې دلته راسي رقیب دې ورک له چمسي او یار دې دلته راسي. ډېر عالي ډېر په زړه پورې ډېر ښکلی. ډېره مننه کوم قدرمن علمیار صاحب چې زموږ سره په خپرونه کې ګډون وکړ. ځوانو شاعرانو ته تاندو شاعرانو ته او په ټوله کې د پښتو ادبیاتو مینوال ته ستاسو پیغام څه دی؟ نو ځوانو شاعرانو او عموم کې ادبپالو ته مې پیغام دا ده چې کار وکوئ د ادب لپاره کار وکړئ او د دې هېواد د جوړېدو لپاره کار وکړئ. په خپل شعر کې داسې پیغام راونغاړئ چې هیوادوالو ته یو ښه پیغام او د هیواد ګټې کې نغښتي. نو کوشش باید دا وکړي پر لږ څه اکتفا ونه کوي ځکه باید ډېر کار وکړي. ډېر کار ته ضرورت ته په خپلو شعرو کې ښه پیغام ته ځای ورکړي او ډېره مطالعه وکړي تر څو شعر مو ښه پوه سي. ډېره مننه کوم خدای نظر علمیار چې زموږ سره په خپرونه کې ګډون وکړ. تاسو په چارو کې بریا وغواړئ. ډېره زیاته مننه.